د ثواب په نیت مې مه وژنه ظالمه، د ثواب په نیت مې مه وژنه ظالمه، داسې وایه چې پښتون یې خوښ مې نه یې. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو مینوالو. نن د درشخيله په سیمه کې موږ تاسو ته د خپلې خپرونې د ادب مرستې نه مخامخ یو او نن موږ راغلي یو د خپل خوږ ملګري او خوږ ژبې شاعر د شِرزمِن همدرد صاحب خواله چې ډېر زیات خوندور او ښکلي شعرونه لیکي. جی شِرزمِن صاحب تاسو ته موږ د خپل ادب مرستې نه تاسو ته هرکلی وایو. جی همدرد صاحب ډېره مننه نواب علي صاحب، او ستاسو بیا په دې باندې ډېره زیاته مننه کوم چې د ادب مرسته یوازې شعر لیکل نه دي، هغې کې دا کومه تاسو چې کومه د ادب مرسته کوئ نو دې ته زه په ډېر یو ښه نظر باندې ګورم، او چې دومره په کنډو کړمو او په خوشو بیابانونو په دې باندې په موږ پسې ګرځئ راګرځئ، نو ستاسو ډېره زیاته مننه کوم او ډېر زیات خوشحاله شوم چې تاسو دې کار ته ملا تړلې ده. ډېره مننه ستاسو. جی همدرد صاحب ستاسو شکریه ادا کوم چې تاسو موږ له دومره حوصله افزایي راکړه او موږ له په مخ کې تلو چې کوم تسلي راکړه. ستاسو ډېره مننه کوم. جی همدرد صاحب د وخت د نزاکت د وجې نه ستاسو موږ چې کوم دی خپلې خبرې په مخ کې مزید کول نه غواړو. که تاسو زموږ د مینوال ته یو څو شعرونه خپل طرفه عرض کوئ ستاسو به ډېره زیاته مننه. جی همدرد صاحب مننه. جی شعرونه به ورته ووایم چې ارمان دی پښتانه کړه د پیغور تاله والا، ارمان دی پښتانه کړه د پیغور تاله والا، څوک مړه شي د چا شي ورپکې کور تاله والا، او د زور خاوند د زور چې په کمزورو باندې ګوري، د زور خاوند د زور چې په کمزورو باندې ګوري، ازار به درله زور کاندي په زور تاله والا، او د قصده چې د هیر کړمه دا هیر به مې هیر نشي، د قصده چې د هیر کړمه دا هیر به مې هیر نشي، په تا پسې به نه ګرځمه نور تاله والا، او د ډېره تکبوره ګرځېدو د خپو په سکو، د ډېره تکبوره ګرځېدو د خپو په سکو، په کنده کې را پرېوتو نسکور تاله والا. او نواب علي صاحب دا شعر درته ډالۍ کوم چې مونځ وکړه ناشته وکړه، مونځ وکړه ناشته وکړه د دیاړۍ په تکل وځه، مونځ وکړه ناشته وکړه د دیاړۍ په تکل وځه، راویښ شو په دې غږ د خپلې مور تاله والا. مننه جی. او دا روغه به کامیابه نشي ظلم کړی رور دی، دا روغه به کامیابه نشي ظلم کړی رور دی، سزا شوه د سوارې په نامه خور تاله والا. او اخیری د مقطع شعر دی چې همدرده که اولاد ناروا او که روا کړي، همدرده که اولاد ناروا او که روا کړي، په غم کې به یې تل وي پلار او مور تاله والا. جی همدرد صاحب ستاسو موږ دا یو غزل واورېد، که تاسو بل غزل زموږ مینوال سره شریک کړئ ستاسو به ډېره زیاته مننه. همدرد صاحب جی جی نواب علي صاحب بل غزل دی چې د کار سړی یم ملګري څوک د کار لټوم، د کار سړی یم ملګري څوک د کار لټوم، په ښار کې ګرځم خواخوږي د دې ښار لټوم، او د ځان شهرت د مینانو سره نه ځمه نور، د ځان شهرت د مینانو سره نه ځمه نور، چاوې کاروان د شعور تیر شو هغه لار لټوم، او د سیند په غاړه مې بوزي هم مې د تندې وجني، د سیند په غاړه مې بوزي هم مې د تندې وجني، څومره ساده یم هم په دې خلکو کې یار لټوم. مننه جی. او بېوسه ژوند ته خوددارۍ زما اوږه ورکړې، بېوسه ژوند ته خوددارۍ زما اوږه ورکړې، امید د ګوتې نه نیولی یم قرار لټوم، او نور به د ژبې او جوسې په شیخ دوکه نه شمه، نور به د ژبې او جوسې په شیخ دوکه نه شمه، شیخان مې خوښ دي خو شیخان به د کردار لټوم. مننه جی. نور به د ژبې او جوسې په شیخ دوکه نه شمه، نور به د ژبې او جوسې په شیخ دوکه نه شمه، شیخان مې خوښ دي خو شیخان به د کردار لټوم، او دلته د خیر کارونه هم د څه په تمه کېږي، دلته د خیر کارونه هم د څه په تمه کېږي، زه لیونی یم چې خیرات پسې ناچار لټوم. او اخرنی نه مقطع شعر دی چې همدرده چاته چې مې ژوند په انتظار کې تیر کړو، همدرده چاته چې مې ژوند په انتظار کې تیر کړو، نور به هغو له بهانې د انتظار لټوم. همدرد صاحب ستاسو شعرونه خو ډېر زیات خوند وکړو، زه دا غواړم که تاسو غزل موږ ته بل ډالۍ. مننه جی نواب علي صاحب. ولې نه چې تاسو دومره کړاو کړی دی ولې شعرونه. مننه جی ډېره مننه. غزل دی چې چېرته چې څومره څوک د کار خلک دي، چېرته چې څومره څوک د کار خلک دي، څه خلک وایي د وزګار خلک دي، او میداني جنګ لیدو له هر څوک درومي،
میدان جنگ لیدو له هر څوک درومي ولې د جنگ پکې د شمار خلک دي مننه جی میدان جنگ لیدو له هر څوک درومي ولې د جنگ پکې د شمار خلک دي او دنیا د چا ده او د چا بشیله دنیا د چا ده او د چا بشیله تلې د دین وار په وار خلک دي او تش د ګوپتار یادونه نه دي پاتې تش د ګوپتار یادونه نه دي پاتې زړونو کې پاتې د کردار خلک دي او په پښتو ژبه د پښتو شاعران په پښتو ژبه د پښتو شاعران د پښتو ژبې د سنگار خلک دي او څوک په ژوندونی باندې مړه خلک دي څوک په ژوندونی باندې مړه خلک دي څوک پس مرګي ژوندۍ دوبار خلک دي او اخیرانه د مقطع شعر دی چې همدرد لری ترې نغلی ګرځه همدرد لری ترې نغلی ګرځه څوک چې خالص د شر شاتار خلک دي همدرد صاحب تاسو یو جهان مننه کوم چې تاسو موږ لا په دومره مصروفو کې خپل وخت راکو او موږ ته دا خوندور شعرونه عرض کړو جی ګران مینوالو هیله لرم چې تاسو به د همدرد صاحب شعرونه ډېر زیات خوښ شي او د دې سره زموږ نننی پروګرام چې کوم دی پای ته رسي په لوی الله سپارم د الله په امان